أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده موسى بیا مونږ راولېږو پس د دوی نه موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو معجزاتو باندې الی فرعون وملئه او داغو غټانو ته فظلموا بها پس انکار وکړو داغینا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين پس وګورا سرنګ شو انجامو د فسادګرو. د دې آیتنا د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل واقعات هغه شروع کیږي او دا په یو څو سوراتونو کې تفصیلا ذکر دي. سورت اعراف و سورت طه شعراء او قصص کې بیا دا واقعي د نور انبیاء د واقعاتنا جدای ذکر کړه. د دې وجه مفسرین دا ذکر کوي چې په هغه اقوام باندې جهاد لازم نو صرف هجرت او عذاب او د موسی علیه السلام د زمانینا جهاد هغه شروع شوه دی. بل وجدادا د موسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره زیات او مشابهت ده. وجد دې دادا چې موسی علیہ السلام د دوو قومونو مقابله کړي وا د فرعونیانو او بیا د بنی اسرائیلو او دغه شانی نبی علیہ السلام د مکی د مشرکانو د عربو او په مدینه کې د يهودو مقابله هغه کړي دا او د دې امت مشابهت د بنی اسرائیل سره زیات ده. نو ځکه دا واقعا قران کریم کې زیات هغه بیانېږي او بیا د موسی علیہ السلام واقعا ډیرو سوراتونو کې دا تقریبا علما وایي چې یوصل اتدیرش کرتا د موسی علیہ السلام واقعا ذکر دا 136 کرتا د موسی علیہ السلام واقعا هغه ذکر دا. بیا پدې کې اوله پیدا دا پدې واقعا کې اتباع د ما انزل هغه ته دعوت ده. چا چې اتباع د ما انزل ونکړه نو هغه هلاک شو لکه فرعونیانو. دویمه پیدا پکې بنی اسرائیل می اتباع د ما انزل ونکړه نو څومره پریشانو کې هغه اخته شو، قسمه قسم عذابونو کې اخته شو، شادوغان خنزیران هغه ته نه جوړ شو. نن سبا ولی خلق ډیر پریشان ده وجه دا اتباع د ما انزل نه کوي
تابعداري د الله رب العزت د کتاب نه کوي ځکه مسلمانان ډېر پریشانو سره مخامخ دي. درېمه فائدہ پکې دا ده مشرکانو باندې رد دی چې تاسو سره به هم د فرعونیانو په شان کار هغه به کېږي. څلورمه فائدہ پکې دا ده چې مکه مکرمه کې کمزوري صحابه کرامو چې داسې هغوی ته وایي داسې صبر وکړي لکه ساحرانو چې کړی و. پنځمه فائدہ ورسره مشرکینو باندې رد کوي چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویلو او حال دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو جادو باندې رد کوي او سحر باندې رد کوي. او سورۃ بقره کې وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر. پاغه دغه آیت دلانې منګو سحر باندې تفصیلم کړو او بیا هم دا ویلیو چې ساحران په سحر کې اکثر امداد د غیر الله نه غواړي. نو په دې وجه باندې ډېر ساحران هغه د اسلام د دایرې نه بهر دي او نن سبا ډېر خلک هغه د سحر او جادو هغه کوي. ثم بعثنا من بعد موسی بیا مونږ راولېږلو پس د دوی نه موسی علیه السلام. د موسی علیه السلام رسالت په بعث لپس سره ذکر کو او نور انبیاء د پاره ارسلنه ویلا. نو علما وایي چې د نور انبیاء رسالت دا د یوې نوع نه او د موسی علیه السلام رسالت هغه بل شان و. او بعث په معنا د لوی کار د پاره راپورته کولو لکه باس بعد الموت د مرګ نه وروستو دوباره راپورته کېدل دا معنا ورکوي. نو موسی علیہ السلام ته لوی شریعت هغه حواله شوی او پخوانو انبیاء ته دغه شان نه شوی. او بل وجه دا ده چې د موسی علیہ السلام په وجه باندې بنی اسرائیلونه بادشاهانو پای کې انبیاء جوړ شوی و. نو د موسی علیہ السلام د وجه نه د خلکو ته بنی اسرائیل ته ډېرې پیدې رسېدلې وي. بیا آیاتنا په خپلو معجزاتو باندې علما وایي د آیات نه مراد نور معجزات دي د دې نه مراد تورات نه دی ځکه تورات موسی علیه السلام ته ورکړل شوی و خو د فرعونیانو د هلاکت نه وروسته ورکړل شوی و. وملئ او داغو غټانو ته او بیا دلته کې اله فرعون وی نو دا لیډرو دا مشرو ځکه لیډر هغه چې سم شي نو کشران په خپل باندې بیا سمېږي. اصلاح د کشرانو هغه د لیډر د وجې نه کېږي او چې لیډر یې ګمراه یا مشر یې ګمراه یا نو کشران هغه هم ګمراه کېږي. نو ځکه اله فرعون دا یې ویله فظلموا بها انکار وکړو د هغې نه انکروا عنادن پس سره د هغې نه انکار وکړو. فانظر وګوره کیف کان عاقبة المفسدین څرنګه شو انجام د فسادګرو. فانظر دا نظر په معنا د عبرت باندې فانظر وګوره کیف کان عاقبة المفسدین څرنګه شو انجام د فسادګرو. سورۃ مریم او 14 پارا 83 نمبر آیت مبارکه وګورئ. سورۃ مریم
درې اتیایمو نمبر آیت مبارکه کې وایي سورته مریم کې 83 نمبر آیت مبارکه کې وایي درې اتیایم آیت کې سورته مریم 83 نمبر آیت مبارکه پانزور کیفا کانا عاقبت المفسدین دا بدا ټکنا نو دلتا دی آیت کوي پانزور کیفا کان عاقبت المفسدین وقال موسی او ویل موسی علیہ السلام یا فرعون و فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا زاستاد ما د طرفا د رب د خلقنا انی رسول من رب العالمین د موسی علیہ السلام واقعا کله د هغه د دعوت نه یعنی د موسی علیہ السلام واقعا کله د هغه د دعوت نه او کله مدین ته د ورتللو او کله د ورکوټوالي نه هغه شروع کیږي نو دلته د دعوت نه هغه شروع کړی دا چې د مدین نه راغلو او په لار کې موسی علیہ السلام ته رسالت هغه میلاو شو نو سیده فرعون ته ځان ورساو او هغه ته ویلو زه د الله رسول ما او زه د الله تر طرف نه تا په حق باندې را لګلې شوی ما او د خپل رښتینوالي هغه نخه موسی علیہ السلام راوړه وقال موسى موسى عليه السلام يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين يقينا ذا استاذ ما د طرفا د رب د خلقنا حقيقنا لكم على الله قول على الله پدې باندې چې نبویم په الله باندې مگر حقو قد جئتكم ببينة من ربكم یقینا مارا تکلې تاسو ته په دلیل خارا د طرفا د رب تاسو نه پارسل ما یا بني اسرائيل ولګا زما سره بني اسرائيل حقيق على الله قول على الله حقيق پدې کې موسی عليه السلام د ځان صفات کړي او د ځان صفات په دی وجبانه کوي چې زو لایق ما چې په الله با صرف حق ما زکا زو د الله رسول ما نو علا پماند باسرا او حقیق پماند حریص بانی نو حرس کون کی سروی یعنی د دې حرس کو ما چې غلطه خبره باندې کوما ابو عبیده رحمه الله معنا کې حقیقون یعنی د دې حرس کوما غلطه خبره باندې کوما او دریم معنا حقیق کله د حق نه ده په معنا د کلکوالی او د مضبوط والی سره نو معنا دا په دې خبره کلکوالی ما چې صرف حق به ما موسی علیہ السلام فرمایل په دې خبره کلک ولال به ما چې حق به ما او بل دا چې ګوره زما دروغ وتا غلط خبره تا ضرورت اغه نشته ده یعنی په دې باب کې زه د اچا پروا نه کوم او صاحب سترا خبره اغه کوم او سلورم معنا حقیقت کله په معنا د حق او د واجب سره وي او علی یاد
نو معنا دا ده چې په ما باندې دا خبره لازم او واجب ده چې زه به حق ویم. امام بغوی وایي قد جئتکم ببینة من ربکم، یقینا ما راته کړې تاسو ته په دلیل ښکاره د طرفه د رب ستاسو نه. د موسی علیه السلام د راتلو دوه مقصد وو. یو بنی اسرائیل د فرعون د ظلم نه خلاصولو، ځکه فرعون ظالم را لګېدلی و، بنی اسرائیل باندې ظلمونه به کولو او د هغوی نه غلامان هغې جوړ کړي وو. او دویم مقصد د موسی علیه السلام د رالیږلو دا و د الله توحید ته فرعونیان او بنی اسرائیلو هغه رالیږلو ببینة من ربکم په دلیل ښکاره د طرفه د رب ستاسو نه. یعنی ما تاسو ته ډېر ښکاره معجزاتو او نښې په خپلو نبوت باندې راوړي دي او ډېرې نښې دي. فارسل معی بني اسرائیل، ولیږه زما سره بني اسرائیل. قال ویل فرعون ان كنت جئت بآیة، که ته چې راتګ دې کړی په معجزه باندې، فاتې بها نو راتګ وکړه په هغې باندې، ان كنت من الصادقین، که ته د رښتونو نه. که ته د رښتونو نه یې نو هغه معجزه هغه نښه هغه راوړه. فالقى عصاه، پس گزار کړه امسا خپله، فاذا هي ثعبان مبین، ناڅاپه هغه اژدها ښکاره و، یو لوی اژدها وه. فاذا هي ثعبان مبین. سورة النمل 19 پارا 10 نمبر آیت مبارکه وګورئ. سورة النمل 10 نمبر آیت مبارکه وګورئ د سورة النمل. پای کې وایي سورة النمل 10 آیت پای کې ذکر کوي. سورة النمل 10 آیت آی کې وایي والقی عصاک، او گزار کړه همساستا، فلما رآها تهتز، پس هر کله چې ولیدله چې هغه خوځېدله، کانا جانو ګویا کې چې دا بچی د مار دی، والله مدبران وګرځېدلو شا کوونکې، ولم یعقب، او په شا یې ونه کتلو. یا موسی موسی لا تخف مه یېرېږه، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقینا نه یریږي زما سره پیغمبرانو بلکې نور خلقو هغه یریږي. سورة قصص 11 نمبر آیت مبارکه هغه وګورئ. شلمه پارا 31 نمبر آیت مبارکه کې وایي 11 آیت کې وایي وان القی عصاک، او گزار کړه امساستا، فلما رآر کله چې ولیدل هغه، تهتزو چې خوځېدله، کانا جانون ګویا کې دا بچی د مار دی، والله مدبران واوړېدلو شا کوونکې، ولم یعقب، او په شا باندې نه کتل. یا موسی موسی علیه السلام اقبل، را مخامخ شه، ولا تخف، او مه یېرېږه، انک من الامنین، یقینا ته د امن والونا، انک من الامنین. نو بیا ګوره دې صورت کې وایي سورة اعراف کې وایي چې دا لوی اژدها وه، او سورة النمل او سورة قصص کې تاسو واورېدو چې نری مار و. نو وجه د دې دا ده چې بجوسه کې ولۍ ښکارېده، جوسه ولۍ وه، او حرکتو هغې په شانو د نري مار باندې و. او دویم دا چې اول کې نری مار هغه ترې نه جوړ شو،
او بیا د فرعون مخامخ تینا یو لوی اژدها هغه جوړه شوه د دې دپاره چې فرعون باندې او د هغه په ملګرو باندې هیبت راشي فاذا هي ثعبان مبین ناڅاپه هغه اژدها ښکاره مبین اشاره ده چې دا ښکاره کېدو مارو او په حقیقت کې هم مار جوړ شوی و دا نه یعنی نظربندي نه وه که ستاسو خیالي مداري وی الکه ما نظر بند کړی نظربندي مې کړی نو بیا وی الکه ګورې نظربندي مې داسې نه ده کړې چې تر بل چا د کور دروازې باندې وردان نشي نه دې ټیم کې مې نظر بند کړی شی یو ښکاري درته بله نه جنا دا نظربندي نه وه بلکې مار هغه د دې نه جوړ شوی و ونزع یده او راویست لاس بل فاذا هي بیضاء ناڅاپه هغه تک سپین و للناظرین د پاره د کتونکو نو په دې کې اشاره ده د خبرې ته چې دا سپینوالی ناشنا و چې خلک یې تعجب کې اچولو او دا دواړه داسې معجزاتو چې په ظاهر کې د سحر سره مشابه و او وجه دا وه چې په هغه زمانه کې داسې معجزات هغه مناسب و ځکه الله رب العزت موسی علیه السلام لا دغه معجزات هغه ورکړي وو ثم بعثنا من بعد موسی بیا موږ راولېږو پس د دوی نه موسی علیه السلام بیا آیاتنا په خپلو معجزاتو باندې الی فرعون و ملئیو دا غټانو ته پس ظلمو بیا انکار وکړو د هغې نه فانظرو ګوره کیفه کان عاقبت المفسدین څرنګه شو انجام د فسادګرو وقال ویلو موسی علیه السلام یا فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا زه ستا زما د طرفه د رب د خلقو نه حقیق علی الله قول علی الله الا الحق کلکی مپدې باندې چې نه به په الله باندې مگر حق لره قد جئتکم ببینة من ربکم یقینا ما راته کړی تاسو ته په دلیل ښکاره د طرفه د رب ستاسو نه فارسل معی بني اسرائیل ولېږه زما سره بني اسرائیل قال ویل فرعون ان كنت جئت بآیة چې راتګ دې کړی په معجزې باندې پاتې بیا راتګ وکړه په هغې باندې ان كنت من الصادقین که ته د رښتونو نه فالق عصاه نو ګزار کړه امسا خپله فاذا هي ثعبان مبین ناڅاپه هغه اژدها ښکاره ونزع یده راویست لاس بل فاذا هي بیضاء ناڅاپه هغه تسبین و للناظرین لپاره د کتونکو اللهم قونا فی رضاک واجرنا